دقشن د مفتی صاحب په باره کې یو څو اشعار په اوچت ډول جواب راکړئ. یا په ما ګران دي مال دي یو بل دي، یا د خارنګي طالبان دي یو بل دي، مبارک سے کما کالے جاتا دی بپوچھے توارا کسی مفتی سے خوشحال سے جی. یا تو مفتی سردار علی پشان خلق زار، یا تو ماگران دی طول ملیان دیو بندی، چی تخکلی واز مدح دا حضور کزار، منگا دو بندیانی سوچ سوچی دو بندیان دی آغا ملگر برا سوئی. آوائے منگا دو بندیانی منگا دو بندیانا پوچھتا ہوں منگا دو بندیانی منگا دو بندیان وی وی منگا دو بندیان منگا دو بندیانا نگا مفتی صاحب ته د دعوت ورکولو نه مخکې زه د خپل د طرف نه د خپل اهل او عیال د طرف نه د دې اهل علاقې د طرف نه د ټولو د طرف نه مونږ د مفتی صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوو. مونږ د مفتی صاحب ډېر زیات ممنون او مشکور یو چې دوی د خپلو مصروفیاتو باوجود مونږ له خپل قیمتي لمحات او قیمتي وخت راکړلو او زمونږ د فقیرانو د عاجزانو دې جونګړې ته زمونږ په دې خوشحالۍ کې مونږ سره شرکت وکړلو. اوس بلا تاخیر زه دعوت ورکوم زمونږ د زړونو دړکن زمونږ د زړونو ښکلا فخر علماء دیوبند حضرت مولانا مفتی سردار علی حقانی صاحب، هغه مفتی صاحب چې د باطل په سترګو کې سترګې اچونکي دي، هغه مفتی صاحب هغه حقانی صاحب چې د اغیارو په سترګو کې سترګې اچونکي دي، په هر مجلس کې په هر منبر باندې په هر محراب باندې په هر مجلس کې په هر ډګر باندې هر اغیارو ته هر باطل ته او هر چا ته په سترګو کې سترګې اچونکي او حق وینا کوونکي او د چا نه یریدونکي نه دي. دا هغه مفتی صاحب دي، دا زموږ هغه مشران دي، هغه علما دي، هغه حقاني عالمان دي، هغه دیوبندي عالمان دي، هغه حنفي عالمان دي چې خپل سرونه
خپلو زرینو خیالاتو اظهارو کی ټول د نعرې جواب ورکې نعره تکبیر نعره تکبیر سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند حضرت مولانا مفتی سردار علی حقانی صاحب الحمد لله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم فالتمسوا الرزق بالنكاح وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لفظوں کو بھیجتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے اجالے خرید لو لفظوں کو بھیجتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے اجالے خرید لو اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام میری صبح کے واسطے تالے خرید لو میری صبح کے واسطے تالے خرید لو اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ سے پیار بہت ہے دانچے دا جانان غاڑا میں پر گلو خیستکی گی دانچے دا جانان غاڑا میں پر گلو خیستکی گی گلو نمی جانان تا پر کتلو خیستکی گی گلو نمی جانان تا پر کتلو خیستکی گی اور بلالو حبشو سیدنا خلق بولی بلالو حبشو سیدنا خلق بولی ہر طور پتغ خورو لغڑی دلو خیستکی گی ہر طور پتغ خورو لغڑی دلو خیستکی گی او دانا چھ مدینہ گنی اول مدینہ دانا چھ مدینہ گنی اول مدینہ یسربنا مدینہ شوا ستا پتللو خیستکی گی یسربنا مدینہ شوا ستا پتللو خیستکی گی و سما درود سلام پزان منظور کا پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم سما درود سلام پزان منظور کا پیغمبرہ عمل دا درودنو پلستلو خیستکی گی عمل دا درودنو پلستلو خیستکی گی پنیت دا عبادت درود شریف دولو آئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام مشائخ عظام بزرگان دین معززین علاقہ بالخصوص ذی قدر ذی وقار لائق صد احترام جناب مولانا عرفان اللہ صاحب ہر دلعزیز شخصیت فاضل دیوبند دیوبند ثانی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم حقانیہ جناب مولانا جمال الدین حقانی صاحب ذی قدر ذی وقار جناب مولانا حافظ ابو بکر صاحب ثناخوان مصطفیٰ جناب قاری ثناء اللہ مدنی صاحب
رفیق مکرم، برادر مکرم، ترجمان دیوبند، ترجمان نوجوانان احناف، ہر دل عزیز شخصیت نوجوان عالم دین جناب مولانا قاری داؤد جان صابر صاحب، دیگر مقتدر علماء کرام، طلباء عزام ندی حجری نگیر چاپیا پکورنو کی بلکہ مخصوص کم سے چلوڑ سپیکر لگی دلی پداغکور کی با حیا، با وفا، پاک دامن، پاک لمن خواتین اسلام مستورات اور انتہائی غیور عزت مند مسلمانانو نکاح دواد مناسبت سرا چند گزارشات ستاسو مختا بائی روڈ نا بائی ایر کی خودل غوارم آغین مخ کی ستاسو دا طولو سغوارما پوچھتا وا سغوارما لگ زمان داس کیوں آیا سغوارما زمان داس نو سغوارما دس خلق پدی بانے دردی ہوئی سردار حقانی ہوئی توجہ خدا ارچا خپل تکیہ کلام میں پا خبرو کی بار بار پا بیان کی توجہ مطالبہ کم تاسو اگوری دا سمر حضرات چیزی چالا اللہ خلور کری چاہتا اللہ تعالیٰ قدرت پا تکلم پا کلام پا گفتگو بانی قوت ورکڑی سوک خبری کولی شی ندا ہر چا خپل تکیہ کلام تاسو گوری خلق چی پا سنگل بیٹ ڈبل بیٹ کی کینی یا پزمہ کین نو خلق ورتشاتا تکیہ کی دی پا آخر اٹیک لگئی پا آخر رخ لگئی نو یو دا ملا دا پارا تکیہ دا یو دا کلام دا پارا تکیہ دا ناغیر دا وی تکیہ کلام بعض خلق تاسو گوری چی بیان کی ناغیر چی دوتری خبریو کی بیا وی اوری بیا لگ سات پس وی اوری بیا نو دا چا تکیہ کلامی اوری او دا چا بعض مشرانو پا خبرو کی تکیہ کلام داری وقت دے دی او دا چاہتا کہ کلام داسی پوشوی او دا چاہتا کہ کلام دا دریو خبر نپسوی مطلب دا دی بیا یو سو خبریو کی بیاوی مطلب دا دی او سو پا بیان خبرو کی جو ہے دیر ہوئی سوک چی دیر ہوئی سوک چکم دی ہوئی زمون کلی کی تبلیغ والا امیر صاحب دے دعوت تک ایک کلام دے آگوی کامیابی اللہ تعالیٰ پا دین کی خدا اللہ برازی کو کشت بکو تعلیم بکو شب جمیل بزو لگا ہر چاہ پل تک ایک کلام روزیم چلا امیر صاحب کلوی چی نپا دی سرا دی زانم چارج کری او خلقم چارج کری دار چا خپل تکی کلامی زمان تکی کلام سشے دے کاسی ندی سشے دے ایو سڑی با چکم دے دیر ہوئی چاورتی دا چکم دے مو آیا اگا ورطوی کسوک میں سر دا تنی غس کی چکم دے کسوک میں سر دا تنی غس کی چکم دے واو بنلم دا چکم دے کسوک میں سار دا تنی غس کی چکم دی واو با نرم دا چکم دی نبا ہر ستاز نزول سب آرما دا انتظامی والا علاوہ چی سمرا کسان والاری دا کینی چاسا چی بانڈ سنشت دا کینی او تاسو لگ لگران استیشن زاگا دا نوشیر کین مرالا مقدر دقا زیتا نشک کینی رانی استیشن لگ اون حرکتوں کے بس عظمت نکاح امام الانبیاء خاتم الانبیاء دا دوارو جانو سردار دا اللہ حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عظمت نکاح حوالی سرا زمان پیغمبر اوپر میں اربعو من سنن المرسلین سلور سیزون دا تمام پیغمبران سنت دی الاول نکاح دا تمام انبیاء سنت دا والحیاء دا تمام انبیاء سنت حیاء دا درہم نمبر اتیاتر
خوشبو لګول د تمام انبیاو سنت دي. څلورم نمبر سواک مسواک کول دا د تمام انبیاو سنت دي. نو بیا وایه د تمام انبیاو غټ غټ سنت څو دي؟ سودی دا څه پکې اوده دي؟ سودي یو څو پکې ګازره کومه سودي په زور وایي سودي په زوریاتو دپاره ښه کړتې کولی شو جواب نه راکوي سودي. آسماني کتابونه څلور دي، مقرب فرشتې څلور دي. دا خو عام زه وایم چې مسلکونه څلور دي، مذهبونه څلور دي، په اودس کې فرض څلور دي، د پیغمبر یاران څلور دي، پهله فرصت کې تبلیغ کې میاشت کې څلور دي، مقرب فرشتې څلور دي، آسماني کتابونه څلور دي. خو تا ته پته نشته په توجه کې حروف څلور دي، په توجه کې حروف څلور دي. اور دا خو هر چا ته د توجه ضرورت دی. څوک چې قرآن ته متوجه کې څه به ورته وایي؟ نه جذبه کې وایي. څه به ورته وایي؟ څوک چې حدیث ته متوجه کې څه به ورته وایي؟ څوک چې تبلیغ کې څلور میاشتو ته متوجه کې څه به ورته وایي؟ څوک چې درس قرآن ته متوجه کې څه به ورته وایي؟ څوک چې د ختم نبوت تحفظ دپاره متوجه کې څه به ورته وایي؟ څوک چې د ناموس رسالت دفاع دپاره متوجه کې څه به وایي؟ صحابه او د آل بیتو د ناموس دفاع دپاره متوجه کې څه به ورته وایي؟ مونځ هم توجه غواړي، خوراک هم توجه غواړي، لباس هم توجه غواړي، پیار هم توجه غواړي. داسې یو کار نشته چې توجه نه بغیر. اور صوفیای کرام فقها نه، صوفیای کرام وایي چې د چا په مونځ کې توجه برابر نه وه مونځ نه کېږي، چې د چا په مونځ کې توجه برابر نه وه مونځ نه کېږي. نو چې د یو سړي په مونځ کې توجه نه وي مونځ نه کېږي. نو ستا چې په ژوند کې توجه نه وي دا ستا به څه ژوند وي؟ نو لحاظه د څه ضرورت دی؟ څومره د څه ضرورت دی؟ دا خبره دومره وایرل شوه سوشل میډیا باندې درې خبرې اوس په ټاپ روانې، درې خبرې په ټاپ روانې دي. یو وي اکسلیټر پیدا ستاسو د ټولو سوشل میډیا سره، او بل بیر نمبر دی ټي دی کا. دا د سوشل میډیا په ټاپ باندې دا یو لوی ټرین روان دی. او درېیم نمبر توجه، ملک کې دننه ملک نه بهر. او که تاسو ته پته وي نو څه موده په یو اسمبلۍ کې په یو ملک کې چا په توجه خبره کړې وي هغه سړي هم سر وخوړ، هغه ټول سیسټم لاړ که لا نه لاړ؟ توجه اوس انقلاب د بیرغ راغی. سنو په نکاح کې څلور حروف دي. څو دي؟ زه څه وکړم چې هر یو څیز څلور دي؟ زه څه وکړم؟ په نکاح کې حروف څلور دي، آسماني کتابونه څلور دي. ما په تخبیه کې بیان کړو د شیرګل محترم صاحب شیخ قاسم صاحب تشریف فرماو. ما دا څلور آسماني کتابونه څلور، مذهبونه څلور، مسلکونه څلور، اودس کې فرض څلور، جنازې لمونځ کې تکبیرونه څلور، یو کاکا تبلیغ کې میاشت کې څلور، یو کاکا پاسېد ما ته مفتي صاحب دا هم پکې ووایه که نه چې ودونه هم څلور. ما ویل چلو مثنی ثلاث و رباع، ودونه هم څلور، ودونه دومره کور یارولي یې چې جرأت هم نشئ کولی. وایي ودونه هسې دې بریتونه پرېږدي ودونه. هسې جواب چا راکړه دا هغه څوک دی چې چا لا یو هم نه دی لیدلی، او کني دا نور دې نران شي. دا ودونه ودونه. بهرحال زه چې په بیان کې دې څلورو ته راورسم که نه نو خفه کېږې مه. دا سپین ګیر هم راته بیا داسې فرق ګوري. دا یې چې د دې زړه سره څه وکړي. دا چې د چا ودونه نه دي شوي او دا خوارې خولې مې ولیدي، الله یې د ټولو د نکاح انتظام وکړي. ګوره مونږ یو حجره کې لګیا یو، کوم ځای کې لګیا یو؟ بعضې خلک په کومنټس کې وایي کہ ممبر پر یہ بات نہیں کرنی چاہیے، ادھر نہیں کرنی چاہیے، ادھر نہیں کرنی. میں پہلے د خیرن بچی راشم ګورم مونږ په حجره کې یو. کوم ځای کې یو؟ حجره کې بیا د حجرې خبرې کوو. ها پښتو کې حیا ده، اسلام کې حیا ده. پښتو د غیرت درس ورکوي، اسلام هم د غیرت درس ورکوي. د پښتنو تاریخ هم سټډي کا، اسلام هم سټډي کا. ها په پښتو کې په اسلام کې د باجو درس او تدریس او تعلیم نشته. ته د خیرن بچې ته اوس خلکو ته باجې ښې، ته به خلکو ته دوپړې ښې، توجه ته به خلکو ته ډولکي ښې. اسلام او پښتو کې ها په پښتو کې دوپړې باجې وال شته؟ وایي شته؟ شته؟ پښتون خو به هغه چې
د هغه د کور مخې ته په پټي کې به چا په غوږ لاس کېښود او ټپه او چاربې ته به یې راپرېښوده هغه به راووت راګیر به یې که د بوسو سخې به یې جوړ کړي ته سم به یې دومره توبهګار به یې کړ چې د پښتون د کور مخې ته به چا سندره او ټپه او چاربې ته وي او ساز اواز به راته دا غیرتي پښتون به کور نه بهر راوتل هغه د سره او د پښتون نه دی د چا د کور نه چې د ګانو د سندرو اواز راځي د خپل هاوس خیال دې وساته دا د حیا محور دی دا د پښتو مرکز دی دا د پښتنو مرکز دی ها ستا هاوس د پښتنو مرکز دی دا د باجو مرکز نه دی د خیره نه دا د باجو مرکز نه دی اسلام کې حیا ده پښتو کې حیا ده اسلام کې غیرت دی پښتو کې غیرت دی اور چا کې چې غیرت نه پښتو سره تعلق نشته اسلام سره تعلق نشته چا کې چې حیا نه اسلام سره تعلق نشته پښتو سره تعلق نشته نو نکاح د تمام انبیاء سنت ده نکاح د تمام انبیاء سنت ده یو مسله ذهن کې کېږي دا یو قاعده ذهن کې کېږي دا ضروري ده بیا مخکې ځو خو دا قاعده ټول واخلئ توجه خوشحالي څوک راولي غم څوک راولي دا عام خبره ده امیر صاحب عام کړي تبلیغ والو عام کړي ده موت او حیات د الله تعالی په لاس کې دی عزت او ذلت الله ورکوي او رزق څوک ورکوي دا درې څیزونه الله د بل چا په اختیار کې نه دي ورکړي که دا رزق بل چا په اختیار کې وي کېدای شي چې موږ ټول د لوږې مړه وي موږ ټول د لوږې مړه وي رازق رزق الله ورکوي موت او حیات د الله په لاس کې دي داس کې قدرت کې دي او عزت او ذلت څوک ورکوي دنیا لګیا د ذلتونو الله چې عزت ورکوي د ذلت په نقشو کې الله عزت ورکوي الله تعالی عزت ورکوي لہذا مرګ او غم واده او خوشحالي د پښتنو یو خبره منم چې غم خالي رور خور دي غم خالي رور خور دي دا منم خو دې پسې به یو خبره مخکې بل هم کوم پښتانه وایي واده په ډنګ ډو او مړې په چړا مزه کوي لږ د واده د خبره دې مولي صاحب یو طرف ته کړه د مړي دا خبر راواخله مړې په چړا مزه کوي پلار دې مړ دی ته جاړې مور دې مړه ده ته جاړې ښځه دې مړه ده ته جاړې ما یې که ته پلار پسې خپئ ای پښتونه ما یې که ته مور پسې خپئ ما یې که ته ښځې پسې خپئ دا خو نن پوه شوم ته وې مړې په جړا مزه کوي ته مزوله جاړې دې مزوله جاړې دا کومې ښځې چې مړي ته ناست دي د ګراټین کې کلکې راوړي سراتې په خیالي کمه دا چوپ روي نیسه وې دا ولې جاړې دا نه چې وایي غرقه شومه ډوبه شومه نو اوبه مې شته او ته ډوبه شوې په څه کې ډوبه شوې توجه غرقه شومه ډوبه شومه اگه څوک ډوبېږي هغه دا نه وي چې ډوبه شومه خو ته نه ډوبېږي هسې به یې چې ډوبه شومه توجه واده په ډنګ ډنګ مړې په جړا مزه کوي دا کومې ښځې چې مړو ته جاړي زنانه اوري زما اواز پرې اوري کومې ښځې او دې ته سوچ وکړه جړا په لس قسمه ده کله چې زلیخې وجړل او دروازې یوسف علیه السلام ته په خپله کویلو شوې عزیزې مصر یې ولیده نو دا په جړا شوه دغلته د زلیخې جړا د مکر وه کومه وه کومه وه د مکر وه بیا جړا په لس قسمه ده یا به ټول زه پوره کم څه دې وایم یو جړا د درد د وجې یو جړا د درد د وجې څه درد د وجې بله جړا د غم د وجې کله په سکول کې کالج کې ایډوکیشن کې پاس شي الیکشن کې پاس شي یا د چا واده د خوشحالۍ د وجې نه په جړا شي چې ربه نو کله مې ځان ته کتل او کله مې تا ته کتل کله مې ځان ته د خوشحالۍ نه په جړا شي یو جړا د خوشحالۍ د وجې ده اور یو جړا د مکر ده د زلیخې جړا کومه جړا وه رب نے فرمایا ان کیدکن عظیم سورت یوسف کی ذکر دی ہاں خزو مکر ذکر کر یو جڑا دا مکر دا اور ایج سے کته د جرګې مشري او تعالی یو کس په جڑا باندې راغی او په جڑا کې درته بیان وکړ دا جڑا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا څوک جڑا کوي نو دا مظلوم دی دا جڑا دلیل د دې خبرې نه دی چې دا څوک جڑا کوي دا مظلوم دی ظلم وسره شوي دا جړا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا څوک جاړي دا په حق دی جړا د مکر هم کېدی شي وایي جړا او یو قسم جړا پکې د اجرت ده کومه ده په پیسو به جاړي په زمانه جاهلیت کې به ښځې وي هغې ته به ویر ګرې وي څه شي مړه زده کوې که صرف دې ته یې زده کړي وي څه ورته وي قاتل الخمسین او پلان کیا تو
ته د 50 کسانو قاتل وې دومره بهادر وې نن دې دغه د خپې وغه دپاره وه څه دپاره وه چې واده په ډنډ او مړي په جړا مزه کوي نو دا جړا په هغه لسو کې نشته دا جړا په دغه لس قسمه جړا کې نشته چې مړي په جړا مزه کوي ما په لومبي ځل دا علم کې اضافه وشوه چې څه خلک د مزې دپاره جاړي د مزې دپاره خلک فروټ خوري مزې دپاره روټۍ خوري د مزې دپاره حلوا خوري توجه مړي په جړا مزه کوي څه ته چې مونږ مزه وایي هغه مزه ده که چې څه د پیغمبر مزه وایي بولو ها اوس یو مسله ذهن کې کېږي زما طبیعت اسلام کې به دا خبرې نه کې زما مزاج اسلام ته به خپل طبیعت وایي شریعت ته به خپل مزاج وایي یو طرف ته زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت طریقه پرته ده بل خوا تا د کلي رواج راواغسته د علاقې رواج راواغسته اجي صاحب دا پلانکي کار تاسو واده کې ولې کوئ چې دا زمونږ د کلي دستور دی ولې کوئ دا زمونږ د علاقې دستور دی دغه کار ولې کوئ دا زمونږ د خاندان دستور دی افسوس تا زما د پیغمبر طریقې د خپل دستور ونوي دا د پیغمبر طریقه موجود وه او پښتنو دا واورئ په غم او په ښادۍ کې د پیغمبر طریقه موجود وه او چا په سنت طریقه عمل ونه کو او خپل رسم یې سرته ورسو خپل رواج یې سرته ورسو دا یې زما د پیغمبر سنتو سپکاوی وکړو ته ګستاخي څه ته وایې دا مثلا زما مزاج د مزاج خبرې به نه کې یاره چې زما طبیعت یو خوا سنت طریقه بل خوا ته ماته طبیعت نیغ نیغ کې د سنتو مقابله کې وایي د طبیعت حیثیت شته وایه شته بلکې یو کتاب ذکر کړي چې د شرک بل نوم طبیعت دی څه شی دی مزاج سنتو باندې نه پوهېږي ته مزاجونه نیغ نیغ کې مثال سره خبره پوهې کې راځي شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه بازار ته لاړ غلام یې واغسته څه یې واغسته توجه څه یې واغسته غلام یې راوست خپلې محلې کمرې ورته وښودلې کوټې مکانات غلام ته وایي چې غلامه زه د آقا یم ستا څه ما سره تړلي دي په دې مکاناتو کې په دې کمرو کې په دې کوټو کې د یوې کمرې انتخاب وکړه چې کومه پکې ستا خوښه وي ستا د طبیعت ستا د مزاج چې هغې کې اوسېږي غلام ورته وایي آقا زه غلام یم د غلام خپل طبیعت نه د غلام خپل پسند نه د غلام خپل چاهت نه د غلام خپله خوښه نه آقا کوم ځای مې چې اوسې هلته کې به اوسېږم جنید بغدادي ورته وایي چې لباس به څنګه اچې څنګه لباس اوس اخترونو کې ما په عیدګاه کې دا چې کلې خبرې کوم دا ما په عیدګاه کې کړي اوس په اخترونو کې ته چېرته یو د مسجد امام ته ناست یې چې زه کپړې څنګه جوړې کړم لباس څنګه جوړ کړم دې ټیلر ته لاړ شي ټیلر ته چې ما نه 13 انچ پینسا 15 انچ پینسا دومره غټه پینسا کې دې اے سی لګی سم 13 انچ پینسا ته عالم سره کېنه ته د کپړو تپوس وکړه د کپړو تپوس وکړه لباس به څنګه وي لباس به څنګه وي لباس کې آقا څنګه لباس چې راکې هغه شان لباس واچوم د غلام خپله مرضي وای وای خپله مرضي جنید بغدادي ورته وایي خوراک به څه کوې ستا خوراک کې څه خوښ دي کله کله پروګرام به والا وایي څه به خوري خلک چې هوټل ته لاړ شي هوټل کې ډبل کارډ ورکړي هغې کې خوراکونه لیکلي ورسره یې قیمت لیکلي چې یو ته ټیک مار ډیش وتاو که سنګل خورئ که ډبل خورئ سنګل خورئ که ډبل خورئ خپل انتخاب پکې کوي خپل پسند کوي څنګه خوراک پکې غلام ورته وایي آقا زه غلام یم د غلام خپله مرضي نه د غلام خپل طبیعت نه د غلام خپل مزاج نه آقا څه خوراک چې بیهوشي پرې راغله هوش کې چې راغی هوش کې چې راغی هوش کې چې راغی غلام ته وایي تا خو ماته ابدیت وښوده تا خو ماله د تابعدارۍ درس راکړ تا خو ماله د فرمان بردارۍ درس راکړ زم خپل ځان ته
د محمد عربي صلی الله علیه وسلم غلام وایم زه د پیغمبر غلام یم پښتونه ته د محمد رسول الله غلام یې دې مفتي صاحب ته کښېنه دې پیر صاحب ته شیخ القرآن شیخ الحدیث ته کښېنه وایې ما ته په واده کې سنت وښیه په واده کې شریعت وښیه په غم کې په صدقه کې په خیرات کې سنت طریقه وښیه په خیرات کې مراته شریعت وښیه په غم کې مراته شریعت وښیه په خاطر کې مراته شریعت وښیه کیونکې زه خپل رسم ختمومه رواج ختموم اور کله کله خو واده دې وجې نه موږ د څه پابند یو د څه پابند یو موږ چې څومره پښتانه یو ټول مسلمانان یو د څه پابند یو د ټول کوغه پابند نه یو که نه او موږ هسې سکولونو کالجونو کې د داخلې هم غټ غټ پیسونه دي هلته داخله هم پرې ورکوي ټول داخله واخلي چې ټولې پارچې ټاپ کړي او باجه خو هسې په خپله زده کړي باجي والا خو ما ولیدلي که نه پانګونه خو مې یاده ده که نه انشاءالله که درې جوړه کړمه دې وجې نه نکاح د تمام انبیاء سنت ده نکاح انبیاء نکاح کړی ده اسلام د نکاح درس ورکوي غیر مسلم د بېحایې درس ورکوي د زنا درس ورکوي ها ناشنا ناشنا ګولډن کاږه واله سمې خولې او کاږې خولې والې راوړاندې کړي د نکاح نه انکار پارټنرشپ والے رامخې کړي توجه دې وجې نه نکاح عام کو نکاح آسانه کو دا ودونو نه خلکو سم قیامت جوړ کړي ما په 2008 کې واده کړی په 60 روپۍ مې کړی بیا تپوس کو چې دا دې څه کړي زما د نوښار مرکز کې چې بیان کېده په ما مې بیان کړو وایي واده خلک داسې کوي زه صرف وایم نه الحمدلله عملي توفیق هم راکړي صرف وایم نه مسله لږ زده کړو یو بیان دی یو عملي ژوند دی یو خفه کېږي مه خو دا بارات نه دی بارات دا چې تاسو ورته جنګ وایئ جنګ نه سم جنګ دي دا په اسلام کې نشته وایي په اسلام کې جنې کور والا به جنې د الف کور ته راولي امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد عربي صلی الله علیه وسلم فاطمه نور نظر لخت جگر جگر گوشا فاطمه الزهرا سیدة النساء بالجنه رضی الله عنها چې کله حیدر کرار تھا صاحب ذوالفقار تھا داماد رسول شوہر بطول پدر حسنین کریمین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھا فاطمه په نکاح کې ورکړه نو پیغمبر خپل لور فاطمه د علی کور ته په خپله بوتلې وه صرف مسواک خو سنت نه دي ته به درپسې مسواک هم راواخلم صرف مسواک خو سنت نه دي دام سنت طریقه ده چې وکړي دام سنت طریقه ده ما په دې دغه کې بیان کړه خو ما ته پته نه و چې د واده والا زما دې سره څه کار نشته زما خبره بس وینا سره توجه او لا بعضې پکې چاوي سپینې سپینې مه وایه 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 سپینې سپینې مه وایه سپینې سپینې مه وایه ما ورته جواب کړی تاسو اورېدلي ما ورته سپینې سپینې به وایو ژوند نه کام دې ټیک کا خالي دې ټیک کا کور دې ټیک کا واده دې ټیک کا توجه ما په هغه چرا سیمنټ په کله کې ته بیان وکړ ما جنې کورل جنې په خپل ورول بس خپل لور اوس په دې سات راولم وای ما ورته شغه کوټه مو لا سم کړل نه ما وسان ورته ټینګه کوټه دا زما کازه بدل اوس کوټه سمو ما ورته شغه کوټه لا سم نه نو خو د سبا پته مو چې نه یو سبا راځي وی غپلار یو چې اوس په دې سات راولم ما پښتانه دي یو بل چې د ایمان جذبه پیدا شي په جذبه کې راشي دا د چاپلار ونه کی د باجو والا مخالفت به کوم کنه ان شاء الله زه پښتنو سره مینه کوم د پښتنو پاټو سره مینه کوم ها ای ام پی سره مینه کوم ځکه چې پښتانه دي خو په یو پاټه کې غلط سړی راغی اب منه نه الټا پلټا او خو خراب پاتې کې په مولیانو کې خو خراب شته په مولیانو کې یو ځکه چې چرسیان پوډریان ناستو نو څو علما مولیان روانو هغه یو مولا سي په پوډریانو باندې سلام واچو نو یو پوډری بده چې انا په مولیانو کې هم مسلمانان شته او خراب په مولیانو کې شته هر چا کې شته دی وجه ټول خلک یو شان نه دي ځکه یو خبره کوم یو خبره به یو داسې چې یو کس کې به کمزوري ټول جماعت ټوله پاټه دي کمزوري ټولې پاټې خبره نه کوم پاټې کې ښکلي نیکان خلک دي بزرګان خلک دي ها د حیا نه ډک دي د پښتون او د غیرت نه ډک دي غیرتمندو ته سلام کوم او دم والا سره په خپله ژبه کې بیا پروګرام کوم بهرحال ما ته وایي چې اوس هغوی وایي چې مونږ راولو ما یې د رابې ولي دا طریقه ښکلې طریقه دا ده پیغمبر لور بوتلې وه فاطمه د علي کور ته
دا سنت باندې عمل وکړه، دا جنګ ته ختم کړه، دا بارات ته ختم کړه، خیر دې په مزه مزه ته ختم کړي. په سنت طریقه ودرې کوو، موږ د شریعت پابند یو. وایي د څه پابند یو؟ د طبیعتونو پابند نه یو، د مزاج پابند نه یو، د رواج پابند د دستور اور ډولکو ته پکې لا څوک ثقافت وایي. موږ د دې پابند نه یو، پابند نه یو، ویښتې نه کنه پابند نه یو. دې وجه نه د حیا ژوند به تېرو، د وفا ژوند به تېرو، د پردې ژوند به تېرو، د عزت ژوند به تېرو، د پښتو ژوند به تېرو، د غیرت ژوند تېرو به انشاءالله. ژوند به هم د غیرت او مرګ به هم د غیرت. ټیک دی انشاءالله. لهذا ودونه په سنت طریقو ګانا بجانا واده وایه عبادت دی. څه شی دی؟ عبادت دی. څه شی دی؟ څه شی دی؟ اوس راسئ. څنګه چې مونځ عبادت دی، تلاوت عبادت دی، ذکر عبادت دی، ایږي صاحب حج عبادت دی. ما ته هر سړی په تیاره کې ښکاري، څوک داسې ګوري راګوري ښه او دې ته توجه وایي. ځکه ته او زما مزاج کې حساسیت دومره غالب دی که دغه د دوه کسان یو بل سره د بیان دوران کې پس پس کړي، نو به زه چوم چې ما دوی به څه ویلي، چې دوی به څه ویلي، نو ولې یو بل ته ګورې. زه چې لاړ شم دوا چې پروګرام ختم شي بیا د یو بل په دیدنو به الله ماړه کړه. دی اوس پلان کې راغلي ویلکم موسټ ویلکم کښېنه مړه. دې وجه نه بیا وروسته کوې په جنازو کې هم زمونږ دال وي. هله سیب راغی منډې کړي راټینګه، هلغه بل راغی، هلکه ته جنازې هم راغلي، که ته شاپړتونو هم راغلي، ته څه کې کښېنه مړه. ودرېږه په سب کې تسبیح او ذکر کوه، درود شریف وایه. تاسو یو بل لیدلی نه غرب غروب دی او د ګپ شپ دپاره اوې ټیم پوره دی، هلته نه ټیم پوره دی. ما شب قدر کې یو مولانا صاحب و جامع فاروقي نه فارغ و قاري سخاوت صاحب کېدی شي اوري چېرته ناست وي. نو ما جمعې بیان کړم نو چې مېلمه راشي خلک له ټیم ډېر ورکوي. څه ورکوي؟ دا اوس وزیر اعظم دلته راغی جلسه وه، د عمران خان جلسه وه، هغه ته دا څوک ویلي شي بس کا ویلي شي ځکه ټول وایه چې ګازر کېږي بهر. نو چې دا یو څه منې خو د ملا خو منه. اوس ما بیان کړم، ما ته پته نه وه یو کاکا په هغې کې یو بابا و د هغه جومات د تقریر دوران کې ما له اواز وکړي چې ټیم پوره دی. نو بیا خو ته زه معلوم نه وم، بس کې ورته پته ولګي چې دا هغه دی چې څنګه دا ټیم پوره دی. دا بعضې خلک هسې کړي چې دا ټیم لږ لیټ کېږي. ټیم پوره دی. ما دې په دې میک کې اواز ورکړ، ما ورته چې ټیم پوره شي بیا به دې جنازه کوم. چې پوره شي بیا به څه کوم؟ ټیم پوره دی. سړی داسې چپ شو. سو میاشت کې پس مې هغه امام ته ویل څنګه چل دی؟ وایي هغه چې د چپ کړی انشاءالله چپ دی. بهتر یم دا چې ټیم پوره دی. ما د ښځې د جواب نه دلته راشي امام ته نېغ نږدې زه دې پېژنم او دا چې څومره دین سره تعلق یې دعوت او تبلیغ سره یې تعلق و عزت به دې سیوا کېږي. پیر صاحب خانقاه سره یې تعلق و عزت به دې سیوا کېږي. حج او عمرې سره یې تعلق و عزت به دې سیوا کېږي. عالم چې څومره سړېږي سپین ګیري کېږي عزت به دې سیوا کېږي. او چې د دین نه لري، د مصلي نه لري، د تقوا او د پرهېزګارۍ او د علماو د صحبت نه لري او د باجو واده یې که نه، نو چې څومره وخت تېرېږي عزت یې کمېږي. که تاسو وګورئ کور کې ښځې ورسره جنګ وکړي نو هغوی ښځې ورته زنانه ورته څه وایي؟ بابا اذان خو شوی ټیم پوره دی، جومات ته راځئ. را په مخه کې د کور نه خو راوشړل، چې د کور نه راوشړي دلته بیا خو امام ته برند برند کېږي. نو ولې مولیانو ته د توت پاڼې ورودي دین کې دی ورته وایي چې بابا یو کتاب دی، کتاب البطن، کتاب البطن کې لیکلي دي چې د چا عمر ډېر شي او ډېر بوډا شي او دیکې میکې وایي نو جومات ته دې نه ځي، کور دې مونځ کېږي. ځه په کور کې مونځ کوه. هلته مې دې خوا راوشړه، ده اخوا وشړه. ولې مولا درته ساده ګل ښکاري. توجه! درېیم ځای پښتنو سره حجره دی. کوم ځای دی؟ حجره. وایي چې حجرې ته راشي نه هلکان ناست، څوک تاش کوي، څوک پبجي کوي، فری فایر کوي، لاړې ډډو کوي، تباه دي شي. پبجي والا خو پکې نشته که نه؟ نشته. چې څوک وایي زما د پبجي فری فایر لاړې ډډو نه توبه ده، داسې وجود کوي توبه ده انشاءالله. کم سټوډنټان ما یونیورسټۍ کې ویلي کم سټوډنټان چې پبجي کوي، فری فایر لاړې ډډو کوي، دې سټډي کولی شي، بارو ہوم ورک کولی شي، د ډاکټر انجینر پروفیسر ټیچر د یو محکمې بهترین افسر جوړېدی شي، جوړېدی شي. لہذا گیم کوه، کرکټ کوه، هاکي وکوه، فوټبال کوه، که دې مشران نه تپوس وکړه کبډي کوه. کبډي چې کوم بدن جوړېږي خو دوی کورني چرګان خوړه نو کبډي کوله. او ما ته وښیه چې فارمي چرګان دوی کبډي والا شته اوس؟ کبډي والا شته؟ پلیران د کبډي شته؟ شته؟ فارمي چرګان والا کبډي نه شي کولی. ګیمونه کوه چې ورزش پکې کېږي. د موبایل ګیمونه تباهي ده. وایي څه شی دی؟
هلته هلکانو داش کړ په حجره کې هغه ته چې بابا مونږ هلکان ناسې بازار دې راله خراب کړ بازار کور ته لاړ شه لور کله چې لاړه په مسجد ټوپونه چاره بابا راغی زه یې ور چرګوټي حلال کړ چې شپه تېره شوه نو سهار یې لور د لوپټۍ د پولیس کې نه د 100 روپو نوټ راوښ کړ ورته یې چې بابا دا د 100 روپو کاغذ واخله خو د کلي دا ټانګې نه دي بیا ناوخته نه مېلاوېږي نو په وخت ځه هلته نه دې مروشړي خو الله ډېر غیرتي ذات دی حاجي صاحب ستا په دې کې سپینه ګیله زما رب غیرت کوي ستا په دې سپینه ګیله یو روایت ضعیف دی فضایل کې قابل قبول دی د جمع مونځ چې الله فرشته راولېږي وګورئ که امام الله رضا لپاره مونځ کړی چې قبول یې کړم فرشتې وي چې امام رب ستا رضا لپاره مونځ نه دی کړی تنخواه یې سمه نه ده ورکړې سمه تنخواه ورکوو چې پوره اخلاص مونځونه کوي په 2,000 کې اخلاص کم دی په 5,000 کې اخلاص په 10,000 کې نشته حکومت 10,000 روپۍ ورکړي مولانا صاحب چې ما یې کړی ولږي کار دی او کنه لګي وي په هغې خو څه کېږي نه نوج بس نه وي نو زه په مطلب پوهېږم چې دا ملیانو په لږه کار نه کېږي نو دا لس دي لږي دي ما یې خلې مې ښه ده مولانا صاحب په مونږ ټولې پوهېږي په مونږ دردېږي الله دې لري بهرحال مقتدیانو کې وګورئ فرشتو کې یو کس زما رضا لپاره مونځ کړي چې قبول کړم فرشتې ربه دې کې هم چا نه دی کړی په درېیم شرط د ټولو سپین ګیرو توجه غواړم توجه په درېیم شرط الله فرمایي او فرشتو وګورئ که په دې جمع کې سپین ګیري ولاړي چې سپین ګیري د وجې د ټولو مونځ قبول کړم الله سره د سپینو ډکو قدر دی ښه الله دا سپین ګیري ځوانه ته په تورګیري همیشه نه یي ته به همیشه ځوان نه یي خو چې کوم ځوان په ځوانۍ کې د سپین ګیري ادب خدمت وکړ سبا چې دا ځوان بوډا شي الله به یو ځوان پیدا کړي ادب او خدمت وکړي جیسا کرنی ویسا بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ وعدو عبادت دی وائی وعدو عبادت دی تلاوت کی بان کرن ادا کرن اس مردان رابطن پکار دی وائی پکار دی پکار دی پکار دی او کم خلق چې په وضوع کې ډمتوب کوي وایي دا د پیغمبر طریقې پورې خاندان ده او که نه ده او پښتنو دا د پیغمبر ګستاخي ده که نه ده وایه که نه ده که نه ده چې په ډنمارک کې ګستاخي وکړي بس هغه ګستاخي ده کہ ہالینڈ کی گستاخی کی پھر تم مردے قلندر مردے مجاہد بنتے ہو سر کو چوکو چوراہوں پر نکلتے ہو اوہو بڑی زیادتی ہو گئی کہ کافران گستاخی کی گستاخی لو کمون دمتوب کو خیر دی وائدہ گستاخی نہ دا وائے کنا نہ دا دی وجہ گستاخی نظام بچ کو دا نوجوان نسل تباہی نظام بچ کو دا نوجوان آئیس نے بچ کو منشیات اوزاد خیبر پختونخوا پولیس محکمہ خصوصاً آئی جی پی دا پولیس محکمہ معظم جا انصاری دا خراج تحسین پیش کن چی پلومبی ضربان دی دا خیبر پختونخوا دی محکمہ دا منشیات و خلاف یولوی الٹ اقدام بکر او دا خد اقدام دی انشاءاللہ اللہ بخیبر پختونخوا دا منشیات و پاکی انشاءاللہ چرس بختنے گی دا پودر بختنے گی انشاءاللہ عجیبہ خبردار چې نوې شی راوځي تجربه کېږي په پښتنو باجم په دې تجربه کوي تجربه کېږي په پښتنو توجه آیس راوځي آیس ما یونیورسټۍ کې مې درته وایم توجه کله چې دا آیس څوک څکي نو د پیشن په تورې څکي په څه باندې پیشنې بند پیشن د بارش کی بیا تباشی زندگی تباشی اور 400 عالم شروع کی ولگوا وراکالا دکا دم واخدا ولگوا وارکا یو کش چرس اور سیرکو چوارا تیم کتاسو کی سوکنا سیدنا پہلے مافی وارا بیام برابرون توجہ دا سیرکتانو والا دا سیرکت علاقہ سیرکت والیس کی سور برابر سور خماکے گی زبادی برابر کر انشاءاللہ توجہ لگی رو باسم اب بعضی پاکی دومر کمال استازانی ایا پکې زه په پوزه لګي او نو زه په وګور مې په دې شامه ټوم دیم لګي او ته لګور راغلی دا ته به لګي او باسي ته لګور راغلی نه مر استاد انو خوري دا دوه دې نه ونما ها د مسلمان په خپل خو د قران تلاوت کې ظالمه د مور په خېټه کې چې تا د مور په نفس کې چې تا ته خوراک ملاوېده نه په خوله نه دی ملاو شوي په نوم سره ملاو شوي هغه خوراک د نوم په ځای درته هغه ګن هغه وینا
ستا خوله د هغې نه پاکه ځکه ساتلې شوې ده. رب ویل چې دې دنیا ته راشي دې به په دې خوله باندې زما نوم اخلي، دې به په دې باندې لا اله الا الله وایي، په دې خوله باندې د قرآن تلاوت کوي، ذکر به کوي. تا په کله پکې یو طرف ته شونډه را پړسولي کله د بل ځای شونډه را پړسولي، تا پکې سم کیټو دي جوړ کړي، کیټو پهاړ دي سم. کم از کم دا خرافات پرېږدئ، دا منشیات ختم کو اور حکومت سره به د منشیاتو په خاتمه کې تعاون به کوي انشاءالله. څوک څوک به کوو منشیاتو خاتمه کې تعاون به کوو، حکومت سره تعاون به کوو. او دا د چرسو چې کومې اړې دي وایه دا به د حکومت په نوټس کې راولئ که نه به راولئ؟ راولئ به. دا څه کسان لاس کته کړي دي یې جوړ خرڅوي. وایه منشیاتو خلاف حکومت سره تعاون به کوي انشاءالله. کوم انشاءالله. دا آیسنا 400 پوړونه خیبر پښتونخوا پاکو به انشاءالله. د نوجوان نسل د مستقبل د بچاو کوشش به کوي انشاءالله. دونه په سنت طریقه خو واده ورته یو جمله وایم، واده وکړه خو مور پلار پرې نه دی. مور پلارو بس مور پلارو یو هلک واده مې واده وکړه خو مور پلار الله دې د والدې په عمر کې برکت کړي او والدې مرحوم محترم ته د الله مغفرت وکړي. یو هلک واده ما واده وکړو خو مور پلار په ما ته چې نه مفتي صاحب مور پلار زما مور پلار دي. وایم مور پلار پرې نه دی، وایي مور پلار زما مور پلار دي. او چې واده وشي توجه پلار الا شي مور بلا شي ښځه نعمت الله شي. نعمت الله اوس تشریف راوړه پلار الا مور سمه غټه بلا ښځه نعمت الله. ښځې بیا بیا مېلاوېږي وایي مور او پلار بیا بیا. د تمام انبیاو سنت نکاح ده، د تمام انبیاو سنت حیا ده، د تمام انبیاو سنت خوشبو لګول دي. نمبر 4 د تمام انبیاو سنت یو د مسواک فواید دي، یو د مسواک فضایل دي. د فضایلو تعلق آخرت سره دی، د فوایدو تعلق دنیا سره دی. فضایل به درته تبلیغ والا بیانوي، څوک او فواید درته زه بیانوم. توجه چې چا سره پخوا به دا مسواک د مشران ته پتې دا سپین ږیري مشران زما قدردان چې څومره ناست دي دلته به د جیب سره د مسواک لپاره یو نري غونته اوږد جیب و. چا لیدلي د مسواک لپاره جیب چا لیدلي و؟ وجه څه ده؟ دا مسواک به دلته په هغه جیب کې ځکه پروت چې دلته زړه دی او دا سنت دی. د سنت د وجې چې په مسواک د الله طرف نه کوم نور راځي نو هغه به په دې مسواک راته مسواک زړه ته نږدې او د زړه نور ته منتقل کېږي. تو نوراني کېږي، ستا زړه نوراني کېږي. مسواک به دلته هغې کېښوده دا پټو دلته ږدي پټو پته نشته کوم پټیان چې هر ځای په کار راځي هغې نه بغیر چې کار نه کېږي. بهرحال ماسخوتن چې ته کېږي بالغ لاندې مسواک کېږي، د سر به راپاسې پیله به مسواک کېږي. دا بالغ لاندې مسواک کېښودل. ښه د مسواک د نیولو طریقه دا ده، دا 3 ګوتې به بار کړي، دا وړه ګوته به دننه کړي، دا ګوته به ورته اړمه کړي. زده م شو طریقه که نه؟ دا طریقې سره مسواک ونیسه، دا به د نږدې نه بیا راشي هلته بیا خلک ښه په سهولت بولو. یو مسلمان مسواک کو. توجه یو انګریز سائنسدان یو انګریز ډاکټر په لار تېرېده، دته چې وکړ وایي کیا کرتے ہو؟ دی ہوتی یہ تو ہمارے نبی کا سنت طریقہ ہے، دا زمونږ د پیغمبر طریقہ ده. هغه انګریز ډاکټر ہوتی اچھا اس انسان کے جسم میں ایک ایسی قسم کی بیماری ہے جو اس انگلی کے دبانے سے ختم ہوتی ہے. اب ته چې په دې طریقې سره مسواک ونیسې نو دا ګوته دباویږي. وایي دباویږي که نه؟ که د چا سمجھ کې نه چې دا مسواک ورکړم خو واپس به بیا راکړې دباویږي. دباویږي که نه دباویږي؟ ها مسواک دې طریقې سره ونیسه. مسواک چې وړوکی شو دا پاک ځای کې ښخ کړه. وایي کېدای شي د مسواک د وجې دې نه غټه ونه جوړه شي او د قیامت په ورځ د دغه ونې د سوري لاندې الله ځای درکړي. دا پاک ځای کې چې کله دې طریقې سره د نیولو نه دا کم شو نو دا بیا پاک ځای کې ښخ کړه. بل جیب کې تا سره مسواک پروت و، تا په ګاډي کې سفر کو، اکسیډنټ وشو، دا د مسواک پایده د هډوکې به نه ماتېږي. حکیم محمد طارق چغتائی لاهور والا وایي په لاهور کې زه را روان یم ګاډي کې، یو نوجوان هلک دی پټې شټې سوټ بوټ اچولي جینس پہنے ہوئے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آ رہا ہے. وہی اگا نوجوان را پریوتا پسل گیا لڑکڑاتے ہوئے موٹر سائیکل یو خوا لاړو او دې بل خوا لاړو. وایي ما ګاډي ودرو زه راکوز شوم. وایي زه زر زر داسې ځان وڅنډه او موټر سایکل یې رانیغ کړ. وایي زه راغلم ما ته چې بیٹا تجھے چوٹ نہیں آئی، تجھے چوٹ نہیں آئی؟ وایي ما ته وایي چې انکل
چوٹ کیسے آئے گی؟ میں نے موٹر سائیکل میں مسواک رکھا ہے، میں نے موٹر سائیکل میں مسواک رکھا ہے. او هغه جنگ چې صحابه په ټولو سنتو عمل کړیو خو غلبه نه راتله. توجه، مسواک وپېژنه. ها، غلبه نه راتله. صحابه مسجد کې مشوره وشوه، وایي د کوم سنت کمی دي؟ یو به ته موږ خو مسواک باندې عمل پرېښی. په څه باندې؟ لار د ولو نه د مسواک برابر ډکي رامات کړل او د هغه نیر په غاړه کېناسته او ټولو مسواک شروع کړو. څه شروع کړو؟ د کافرانو مخبر راغی چې ویې کته منډې کړې، خپل لښکر ته وایي چې ادھر سارے مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں اور دریا سانتوں کو تیز کر رہا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کچا چبا لیں گے. کچم ہوئی، غاخونه تیر کړي، توري سره سکار نو، ډال سره کار نو، نیزې سره کار نو، د هغې سسټم خو جدا دی. غاخونه تیر کړي، هغه کاسټ منډې کړي. وایي هغې په تېښته مجبوره شو. وایي د خیمو هغه رسۍ وشلېدې اور هغه موږي ووتل او د هغې ترجمه دا ده اور هانډیا هغه کټوې الټه شو. هغه چاته نصیب کېږي چا چې تک تور کاده واله پټکي والي، پټکو والا ته غلبه میلاو شوه که نه؟ دیکھو اوپر نیچے آگے پیچھے دیکھو، ملاو شو که ملاو نشو. دا پټکی خپل زور دی، تور پټکی خپل زور ښکاره کړه که نه؟ اور چېرته تور پټکي انقلاب راوست، چېرته سپین اور چېرته چانه تور پټکی کفر په لړزان کړ، چېرته سپین پټکی کفر په لړزان کړ، چېرته زیړ پټکی کفر په لړزان کړ. د هر یو خپل اثر دی، د هر یو خپل اثر دی. او که هر څنګه که تور او که سپین او که زیړ پټکی زما د نبي سنت دی. سنت دا چې د پټکي قدر کوو، د پټکي والا بم قدر کوو، د پټکي والا بم قدر کوو، د پټکي والا بم قدر کوو، د ګیري والا بم قدر کوو، ګیري والا بم. اما مولا ته که وټ راکې که نه راکې دا مسله ځان نه ده. خو چې زه د ختم نبوت د دفاع خبره کوم، د ختم نبوت دفاع کې ملګرتیا به کوې؟ کوې به انشاءالله، کوې به انشاءالله. په سنت طریقه به ورته لیکو ګانه بجانه ډنګ ډونګ تورې باجې ډولکي اوسني زړې نوي چې کوم نوي کورسونه کوي تیاري دی او که کوم زاړه دي د ګانه بجانه ځان بچ کړو. په سنت طریقه به واده کوو انشاءالله، شادي به خانه آبادي او که تورې باجې پکې وي ډولکي پکې الله او د الله رسول هم خفه کو. بیا شادي خانه آبادي نه ده، شادي خانه بربادي ده. او چې په ګانه بجانه په ډنګ نوم په باجو او په تورو او په ډولکو باندې که کله ودونه شروع کي نو چې الله یې خفه کړه د الله رسول یې خفه کړ، نو په لومبۍ ورځ هم خوشحاله، په درېیمه ورځ هم خوشحاله، په څلورمه ورځ بیا د خواښې او د انګور فاینل میچ د پېښور د زلمو به څه میچ، د پاکستان او ایډي صاحب د پاکستان د انډیا به څه میچي. دا کورونه کې د خواښې او د انګور میچونه شته که نشته؟ وایه شته که نشته؟ په یو موټه کې ورته بیا خواښې ولاړې. زما په دې بیانم چا ټیک ټاک والا څه کلیپ جوړ کړي، هغه په بله موټه کې ورته انګور ولاړې، هغه خواښې ورته چې ما پیدا کړ، ما غټ کړ، ما لوی کړ، زوی دې رانه وایو. هغه انګور یې ورته وایي اومې ګټو اومې ګټو. په ایمان یې پښتنو کورونو کې دا میچونه شته که نشته؟ دا د خواښې انګور. او خبرې د اصغر کاکا رول پکې څه دی؟ دی خو نه ښځه خفه کولی شو نه انګور، د ده حیثیت پکې د امپای دی. دی کله وایي چې د ده رول پکې څه دی، د ده دا خو اوس اسمان ته ختلي، اسمان دا راکوزېدی نشي په سنت طریقه. او چې دا په ګانه بجانه یې واده کړي حاجي صاحب، په ډمتوب یې واده کړي، الله بسم الله یې غلطه کړه، سبا چې الله بچي ورکړي که نه، هغه بچي یو بل ته داسې کړنګېدلې کنځل کوي چې د هغې معنی چېرته په ډکشنرۍ کې هم نه میلاوي. هلکه چې کوم ځای له معنی چېرته مینځ لسان العرب وګورو، مصباح اللغت وګورو، که منجد وګورو چې دا لغت الله اهتمام به کوو، د استغفار ذکر به څوک څوک کوي انشاءالله. ما له تصویر راکړې یو تصویر زما ګاډي کې شته ما سره لیک دا تصویر څه شی دی؟ د چا په کار دی؟ دا خو تقسیمي دي نه، دا ما ته نه څوک تصویر کړي دي، نه سعادت کړي دي، نه ختم نبوت بیت کړي دي. د لاس نه غاړه یوازې ما نه غواړي تا چاته را نه کړه. توجه، دا تصویر دي د پنډۍ شیخ او مربي څوک یادوم؟ پیر عزیز الرحمن هزاروي صاحب چې کوم انداز کې هغه انداز کې وایم. هزاروي صاحب علماء سره به تعلق ساتي، نیکانو صلحاو پیرانو بزرګانو سره او تبلیغ والو سره. څلور میاشتې به څوک څوک لګي تبلیغ کې
لاس تاسو کته کې یو بل تاسو کوم څلور میاشتې تاسو کې لګولې چا دي چا دي شغله لاس شو چا دي یو دو درې سل ماشاءالله زه یو خبره وکړم آټه مې نمک څلور میاشتې وکړه راغوي زما په کراچۍ کې بیان 11 او 12 ربیع الاول دا په کراچۍ کې زما چې کوم د زه بیان نظم دا بیان په ډاکټر منظور مینګل صاحب کو په دا 2-3 کال نه ډاکټر منظور مینګل صاحب هغه راځي پېښور ته مفتي شاه عبدالله په پروژه صاحب راوړل کې تاسو یاد په ربیع الاول کې پروګرام نزال ته پروګرام بیا پکې د تبلیغ اجتماع نه اجتماع د ملګرو اجتماع نه مې سچ زو چې کوم پروګرام ته سره زو چې حلوا پکې بهر لا اجتماع مال په ځلمان کې تعلیم قسم کړنګېدل تعلیم وکړه بیا زموږ د کلي مشر یو سپین ږیری حاجي صاحب هغه تعلیم کوو تعلیم کې چې ما نه تاسو کې دا څلور میاشتې ما څنګه ولګولې وای دا تبلیغیان نه دي په دې داس مې ساره ما هم نه کوی خو ګاشتي کېنه وای دې را په تلو راتلو وای ما ته چې حاجي صاحب څلور میاشتې ما چې ور حج مې کړی توافونه مې کړی نو ما نه وړه کړه 15 وخت مونږ گزارم وای تبلیغیان وی چې موږ دا څلور میاشتې ما چې تبلیغیان وزګارې زامن له وتونه کوما وتونه وی تبلیغ والو خبره مې ونه زامن له ودونه وکړو نو انګوریان راغلي او لږ وخت پس عدنان دوسي راکړل نو یو نوسي مې زیل کو څه شي کو زیل په پېژنې تاسو کنه چیر یې کو جړا یې کو دا یو بیماری د ماشومانو زیل یې کو نو چې کله زیل کو نو یې په هغه کې چې کړی خطه بارکې او ته چې چپ شا ویغه چپ کېدل نو دا کمره کې ډیوډه کې وته خو سپینه ګیره مې دا بوډایم اجیم روز مې غټي د خوفناک ډراونیم و دې نور مې کړ سر کاکا او دې ودونو مس مې ځان غلې کړی وای ماشوم چې وي تاچو وای ماشوم ما پسې راوسته کمرې وای کولاو کړ او دې ماشوم ته چې چپکی او کنه چپکیږي او ما ته ګوته ونی سره چې ماشوم فورن چپ شو په ما وختو درې چې دا انګور مې دی ورځ نه راوسته چې اوس ما ته وایي چې باو بستره مې راواغسته امیر صاحب ته مې ور وټکاو د دې محلې څه نوم دی انیس آباد د انیس آباد د محلې امیر صاحب څوک دی امیر صاحب څه شي شته که نشته شته کم دی نو نایب پکې شته د هغه سړي بل امیر صاحب پاسه که نه کم یو دی زاسې څلور میاشتې یو کس ودرېږي چې مخکې خبره بوزه پر دوا کړو بس دی تاسو یې څه خوند درکړ واده ته چا دی چې ما ته متوجه شي وي امیر صاحب ته مې وویل امیر صاحب ستاسو نوم دی مشتاق احمد کار سم ټوله کار کوو ته اوس وسیلې ته ګورې انشاءالله هسې په بالټین کې صحیح ختمه کړه ولیکه اراده ولیکه چې نه ځي هغه ولیکه او یو کس نه ځي داسې کسان چې شل کال یې نومونه لیکلي یو ورځ یې لعنه ده لګولې بس ولیکه توجه امیر صاحب ته چې وایي امیر صاحب ستا خبره خو ټیک وه هغه انګور راته اوس کور کې وایي چې باو وی ما ته کور کې باو وی نه لاړم څلور میاشتې مې لګولې نو تاسو ته انیس آباد والو وردګ والو سرډیرو والو چارسدي والو تاسو ته چې کور کې باو وی بیا به ځئ که د باو نه مخکې به ځئ نه د باو انتظار کوئ وایي که نه د باو انتظار کوئ که د باو نه مخکې به ځئ مخکې اور که د باو انتظار کوئ نو انشاءالله خواتین اسلام مسکولات راجمع شوي د واده کور کې زما بیان اوري که نه اوري اوري نو واوره تا به په لوډ سپیکر اعلان کوي د جنازې د مړي اعلان نن درته انټرنیشنل اعلان کوم او زنانو او خواتین اسلام او مستوراتو ستاسو دا حضرات دلته مولانا صاحبانو په ودونو کې پروګرام کې ما هم ښه ستړي کړه دا ستړي شوي دي ستاسو حضرات زنانو دوی چې کور د دردونو په دروازه کې ودرېږئ استقبال یې وکړئ د پروګرام مبارکباد ورکړئ او بیا ورته په دروازه کې ووایئ چې اواز ورسېد که نه دا بل خبرې واورېده وایي که نه واورېده ما په ثوابیه کې بیان کوم تراو کې روژه کې د اخیرې شرع کې نو چې ما دا خبره وکړه نو خلکو ته مې چې سم خیال یم زنانه په کورونو کې واورېده ویم کور ته م زړه کېږي که نه ما ته چې مفتي صاحب پېشمني به م اتفاق والا سره کوو بهرحال کور ته چې لاړ شي انشاءالله او د اتو کالو د لسو کالو دا ماشومان له ودرېږي پسې دې کې یو پیدا خو دا چې له خوب ورځو کې وتښتي ماشومان ودرېږي بس ما ته متوجه شي دا ماشومان دروغ نه وایي ماشومان دروغ اوس کښېنئ تاسو دې ماشومان ته وایم زما د پاله ور زیات څه کوي چې ما دا چا خیال ساتلی کښېنئ زما دومره دومره پین دي دومره پاله ورځي
کوچې غونډه شي وي ما سره په وایس خبرې کوي وایي دا غزه یم ما یې ښه ستا وټساپ شته واړه واړه وایي توجه د هغې وجه دا ده او ماشومانو کله چې کور ته لاړ شئ که نه یو دې کې دروغ نشته که چېرته مېلمه ورته ور وټکو او پلار ورته وایي چې ورشه ورته چې پلار مې کور نشته نو دا ماشوم مېلمه ته څه وایي مېلمه پلار مې وایي ماشومانو کې دروغ ده مېلمه پلار مې وایي چې زه کور نیم یا الله شکر دی چې ماشومانو کې رښتیا دي څه دي او ماشومانو کله چې کور ته ځې اوس د دعا نه پس پروګرام ختم شي که نه نو تاسو به دروازه کې ودرېږئ نو چې کله چاچا کور ته دننه کېږي مامام کور ته دننه کېږي نیکه پلار نو غوږ به کېږدئ که چېرته په دروازه کې وي چاچي چاچا ته او مامي ماما ته او مور دې پلار ته او نیا دې نیکه ته په دروازه کې وي چې بو نو رابشه د امیر صاحب څه نوم دی مشتاق امیر صاحب ته چې مشتاق امیر صاحب زما مور خو پلار ته بو ویلي دي بیا به بستره راوړي ټیک ده انشاءالله سم یو درس به وي دا بسترې به وي دا خوراکونه به وي دا اکرام مسلم به وي زه خو دې له راځم خو اکرام مسلم به ښه برابر کوې ښه گپ شپ ولا نه ورته پارني چرګان کرام ظلم ایو مولوی صاحب راته دکان کې ولاړ دی امیر صاحب راغی چاکلیټ راکړه ټاپي راکړه پلاستیک کې دلر راته چې مولوی صاحب اکرام مسلم قبول کا او چې ټاپي چاکلیټ ټاپي په پیلې کنه او چې هغه په ډیر راته چې مولوی صاحب کاله وکاله سي مې په چاکلیټ خو څوک سیروزه لمونه سي مړه مطالبه ده کار چې راکې ټاپي چاکلیټ راکې نو کم از کم مطالبې ته به وګوري چې څوک سیروزي له وصولې نو څه اکرام یې پکار دی خو کان والا د چیري او د ګډان نه بره خبرې کوي بهرحال الله دې موږ د اکرام مسلم توفیق هم راکړي په سنت طریقه ودونه کړو د علماو خیال به ساتو به انشاءالله دې وجه سنتو مطابق ژوند به تېروي انشاءالله که تاسو جذبه زده کوئ اسلامي تاریخ زده کوئ قرآن حدیث نه زده کوئ علماو نه چا نه بسکرین نه مه زده کوئ ته د ارطغرل نه ماته ځان نه راضي جوړوې ما ته یو کس تپوس چې ارطغرل باره میں کیا کہتا میں ارطغرل باره کې درته وایم د ارطغرل چې کوم سیریز دی د اسلام هسټري بیان ده په بیکګراوند کې ساوند شته که نشته شته که نشته دا ساوند جایز دی په اسلام کې پرې باجو والی څه جایز دی ها د غازي ارطغرل د یو جینۍ سره د نکاح نه مخکې د عشق پس منظر شته که نشته وایه شته که نشته نکاح نه ده چې د عشق او محبت خبرې دي دا د مجاهد په جامه باندې داغ دی که نه دی دا د اسلام تاریخ ته هاتي کې دان دکانې کې اور کانې کې اور یو طرف ته خو تا ته سمجاوي څه ته پکې ګورې څه دپاره میوزیک دپاره یې ګورې که کله زنانه پکې پایټ کې دا هغه پایټ ګوري چې څنګه ګزار یې وکړه ته چې دین زده کې جذبه زده کې قرآن نه زده کا حدیث نه زده کا ها راشه عالم نه زده کا لہذا دا څیزونه ما ورته دیني ترقي نه راکړي کنې دا ترقي نه ده میوزیک دی خلکو ګډوډ کارونه جوړ کړي لہذا سنتو مطابق ودونه به کوي انشاءالله په دې کلي کې ګانا بجانه ډولکي تورې او باجو والا ته مو وایه باجي بند دي باجي ډولکي په سنت طریقه ودونه کوو باجو والا خو څوک نشي بس په تاسو پاسې کې ګاډه ٹھیک ده باجی ماجی دا زما مستقبل تواقعی په سنت طریقه ودونه ګانا بجانه ختم کو الله رضا کو دا الله رسول رضا کو دوه ورځې ژوند کې شاعر وي د یارانو کاریډور ته وار په وار ځي د ملکي سختې نارې دي د دنیا به څه مزې څه به خوراکونه څه به سورنای څه به خوند څه به کشي د دنیا به څه خمار زندګي د مؤمن د مسلمان د کلمه ګو مرګ راتلو سړي مزې شروع کېږي اسینه مړ شم دا پاتې شي نه جي د مؤمن مرګ راتلو سره مزید دي وایي د مرګ راتلو سره مرګ راتلو سره ستا قبر به د جنت باغچه وي زمیندار کاکا هرک کې چې کېني او ډولکي تاویږي او پټېږي او اوبه راوځي په لښتې کې څومره خوند کوي دا به څه باغچه وي الله دې زموږ د ټولو قبر د جنت باغچه کړي قبرونه د الله باغچه کړي او د جنت نعمتونه دي لږ ځان ټینګ کړو لږ ځان قابو کړو چا چې دنیا کې ځان ټینګ کړو رب نے فرمایا نزلا من غفور رحیم نزلم میلمستیا بھئی غفور اور رحیم رب لطرفنا میلمستیا بھئی ہاں لگزان ٹیم کے جنت تا چلار شو اللہ دی موٹول بوزی دا نہ بارے کہ پا جنت کے تاسو ټول میلمانه
الله تعالی ستاسو د ټولو میزبان میلمستیا به الله کوي دسترخوان به الله تعالی دعوت به الله تعالی اور میلمانه به جنتیانی لږ ځان قابو کې حلال حرام تمیز وکړي جایز ناجایز تمیز وکړي باجونه بایکاټ کوئ به انشاءالله ورځي دا خبرو باندې اکتفا کوم دا خوشحالي د کور خاندان علاقې دپاره الله د ډېرو خوشحالو سبب ذریعه وګرځوي یو جمله دې مسواک کې پاتې شه 13-14 کې زما سهار اندرونو تبلیغ کې چې رالم ما درس قرآن کې دا خبره وکړه چې دا مسواک چې کله تا اودس وکړم نه بند آنګ پر مسواک وپیر نه داسې کول زده شو که زده نه شو او په غوږونو داسې کول چشم امراض د سترګو بیماري او د غوږونو بیمارونو به الله نجات درکړي ډاکټر حاجي ظاهر شاه اپریدي ما سره په ترجمه کې درس کې به کېناست ما ماسخوتن ترجمه کوله غټ قرآن شریف یې کولاو کړو غټې چشمې به یې اچولې ما درس کې دا و چې مسواک مګه داسې د دې دغه پایده چې د سترګو تکلیف وي الله ختم کړي زما په جهانګیر کې بیان نو زوی اسماعیل اپریدي ته ما وي ګاډي راول ما بیان لګوزه خیم حاجي صاحب کوزګاډي راول اوس حاجي صاحب شاته ګاډي کېناست زه او زوی مخکې کېناست هغه ډرایوینګ کوم نو ما ته وایي چې مفتي صاحب یو کار دی ما څه کار دی وایي زه چې کله اودس کوم که نه مسواک راواخلم نو ته راته یاد شي نو پهله تا ته دوا وکړم نه بیا چا ورته هم کوم ما ورته ویل وجه څه ده بیا د مسواک خبره یې داسې کړې وه نو ما هغه عمل شروع کړ داسې به مې دا مسواک مګه الله مې نظر داسې ټیک کړ چې هغه درنې چشمې مې ختمې کړي او په وړوکي قرآن شریف کې تلاوت کولی شم نو ما سره 100 لایې والا قرآن شریف په موبایل کې دی نو ما د موبایل قرآن شریف راواړو ما یې ته وګوره دا درته ښکاري په موبایل کې چې کوم قرآن شریف دی په هغې کې راته تلاوت وکړو مسواک په یو سنت کې چې دومره لوی خیر دی نو باید د پیغمبر په سنتو کې او د پیغمبر په اتباع کې خیر شته که نشته شته که نشته په رواجونو کې کامیابي ده که د پیغمبر په سنتو کې او هر مسجد کې د قرآن درس کېږي ستاسو جوماتونو د قرآن درسونه کېږي د حدیث درسونه کېږي د ظالمان تعلیم کېږي کش مشوره شپږ نمبره مذاکره مراقبه ختم فاجګان وایه کېږي کېږي که نه کېږي او چې مردان صرف یو کس ته ستاسو مسجد د قرآن درس کېږي ما تیا او د حدیث درس کېږي وایي او جي ویم کش مشوره بیان تعلیم مراقبه کېږي وایي او جي زه خبره کوم دې ما ته وایي او جي او جي او جي ما چې دا ټول اعمال ستاسو مسجد کې کېږي که نه او ته ما ته وایې چې او جي او جي ما ورته ته پکې پخپله موجود دی ما ته وایي نه شته بس حافظ صاحب قاري صاحب ډاکټر صاحب ماسټر صاحب ممبر صاحب چیرمن صاحب کاکا ماما جي صاحب او امیر صاحب بس ملګري جوړوي که ته په کروز مې ظاهر لګېدلي جوماتونه به بازوي انشاءالله ستاسو مساجدو ته چې تبلیغ والا راشي ټول به دې تښتو انشاءالله چل انشاءالله تښتو به دې توجه تښتو به دې تبلیغ والا سره کینو به انشاءالله شبي جمعې که ستاسو شبي دوایي شبي جمعې له څوک څوک دي زه ګورم چې د چا لاس ښکته دی زه به شبي جمعې له ولې دیوبندیان نه یاست زه به شبي جمعې له جومات کې اعمالو کې جوړاویږو به ختم نبوت دفاع به کوو انشاءالله د مصر سرحد دفاع به کوو انشاءالله ملک خدا د پاکستان دفاع به کوو انشاءالله الله خبر باندې اکتفا کوم الله دې زموږ څخه د ټولو حامي ناصر شي نیکې هیلې احترامات تشکر بار بار داسې